ما په سینه واچولې تا ته ما کوم الله ووایه هم زما نه هېره ده زه خو دومره ستړی شوم تا بس چې تا سکرپټ نه بغیر خو ماشومان کار کوي که نه اور بله دا ده چې مکالمه به داسې لیکي چې هغه سړي ته درد ورکوي یوسفجان لالا راغلی دی مړه تر غاړه وځه دقیقه تا خو سترګې ورلې تا خو چاکلیټ ډېر زیات خو تا ته زه چاکلیټ راوړم ښه به چې ودنه شو ګوره ښه هو بابجي تا ته الله هو ته چې ما په سینه واچولې تا ته ما کوم الله ووایه هم زما نه هېره ده زه خو دومره ستړی شوم تا بس چې تا خو ته دقیقه ما بیا هم زه زما تا ته کوشش کوم ما ګول بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو تاسو کتل چې واقعي وای سره ما یو څو پروګرام کړي هم د نوخار سره د دې تعلق ته ډېر ښه آرټسټ دی زه به یې ورځ دا وکړم چې په مختلفو په 400 کې موږ یو پروګرام نیمو کو تاسو کتل چې ډېر ښه آرټسټان دي او د هغې د رزق وسیلې ورسره روانې دي دا یو خودرو ملګري دي چې دې کې آرټسټک صلاحیتونه شته او د نوخار هم داسې ملګري چې پکې واقف وو بیا عمران بھائی ایز ا ډایرکټر ایز ایکټر دوی سره کار هم کوي داسې ملګري دي تاسو وګورئ نو دا ډېر ښه ایکټران دي او دا دلته ډرامې جوړېږي او په یوټیوب باندې چلیږي نو زه د هغې د دې د شوق هم پوره شي ورسره زه جیب له زدونه هم راشي چې هغه سیستم پې رواني واقف بای ته مې کتل تا خو اکثر موږ خاندولي یو او سات مخکې زه ډېر وژړولم دا د جګر صاحب مکالمې دي او موږ هم لږ وزورولو دا سره ماشومې څه قصه و دا ته قبر ته ناست او بیا جاړو دا ماشومې چې درو کوي دې کې جی بس د سړي خندا راکړې ده خو چې هغه خندا چې ده هغه هم د غم خندا وي او جړه خو وي چې د غم چې خلک غم شوي نو موږ دا لور پکې بېدرکه شوي او د هغې یو نشانه ما سره په دې ډرامه کې وي نو زه بس ټول هغه کیسه چې ده که نه جي اینډه پورې دا ما سره او زه دې سره لګیا یم هغه قتل پسې ګرځم کوم که نه جي چېرته به میلاو شي او څه نو هغه زه خپل دغه بس ما د دنیا نه لږه غوندې رابطه کټ وي جي هغه دنیا کې زه یم خو بس نه یم جي دا ډرامې چې کوم خلک ستا ته خلک خاندې او دې کې د وجړول دا ډرامه هم خلک ګوري او جی ګوري دا جی دا مونږ ډیر جی داسې کرکټر یو کې چې هغه مزاحیه وي جی نو مونږ ته ډیرو خلکو وی چې تاسو به صرف مزاحیه پسې ځئ صدر رحمان شو راغلی و جی نو هغه ډایرکټر صاحب ته چې وایي چې جی دا خو د مزاحیه اداکار دی جی نو تاسو خو دې نه کار اخلئ زه ترې کار اخلم جی هغه نه دغه غم کار واخیستو جی هغه خټه جی سر نو هغه نو جی دا کرکټر دی جی دا چې سر ته میلاو شول دغه خندام د جی دې کې جړام ده نو یوسفجان صاحب خو دا دل پکې عمران ډېره فنکاري هم کړې ده په دې خلک وژړول او په انځرګوري دنیا روانه کړه وعلیکم السلام یوسفجان لالا راغلی دی مړه تر غاړه وځه والله ډېر مې ارمان و قسم په خدای دې سرکوزي پسې لاله ګرځېدمه یو هغه ماشومه تېروکه شوې ده که نه نو ما ډېر کوشش وکړه چې زه یې پیدا کړمه ورله و پیشو د خدای دپاره مګر نن یې زما ولې کوم مال یې راکړه بیا دا ټټو به د ځان سره سنبال کې ته مړه چې پیدا شي که نه نو بیا به ګورو مال د خدای دی
عمران بھائی څنګه یې صحت خیر خیر دی شکر الحمدلله تاسو راتګ کلمې هم لیکي باقاعده پراپر سکرپټ جوړه جی بالکل او یوسف جان وای بس سکرپټ نه بغیر خو ماشومان کار کوي کنه اور بل دا چې مکالمه به داسې لیکي چې هغه سړی ته درد ورکوي تاسو یې پیژنئ دا خبرو کا د شنو مبارکې نو هغه باندې ما یو کریکټر کړی لمبه لمبه ژوندون دی د ډرامې نوم دی کله چې ما په هغه کریکټر وکړو ځکه تنم کې خو سکرپټ راواستو کله چې هغه وکړو نو به ما پسې اطلاع وکړه یاره که وزګارې راشه نو زه یې وټپولم و یاره تا ما ته خپل ځان وښیلو لکه دا کریکټر چې ما وکړو ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو مزاح خیام ډېر زیات دی وایي لکه ډرامه دې جوړه کړې خو دې جوړلو ما ورته مړه سې دروغ ووایه ما تاسې سترګې مه توروه که نه وایي حقیقت کې چې سکرپټ یې لیکلی او حد پې تمام و حالانکې مونږ د هغوی د خپو خاورې خو ما سره ډرامه کې کار وکړو حقیقت کې چې ویلي و چې یاره بچې تا په ما کریکټر وکړو خو ما همیشه خلک خاندولي خو دې کې تا په ما خلک وژړول دا چې کوم زموږ ملګري دا چې کوم لوکل په خپل علاقو کې ډرامې جوړي زیاتره زه ګورم چې مزاحیه ډېرې زیاتې وي دا ډېر سنجیده کار کې لګا دا سنجیده چې کوم ډرامې دي اصلاحي د دې کتونکي شته اصل کې جی که په مزاحیه باندې وی نو حقیقت کې مزاحیه صرف د اسماعیل شت صاحب چلیږي بقایا نور مزاحیه نه چلیږي یوټیوب باندې تاسو سرچ وکئ چې کوم ډرامه هغې سر نوم د اصلاحي راغلی نو هغه حقیقت کې چې چلیږي بیا چې پکې داسې سکرپټ لکه تاسو یې دا یو ویډیو وکته دا په دې کې دا په مقبره کې دا د ویښته به بر شلېدلې روانو نو دا حقیقت کې داسې مکالمې لیکلي دي چې یاره زه لیکلي نوم یې والی دا جی زیګر صاحب لیکلي دي اور الله دې غي عزت کې داسې لیکلي دي چې ما ورپسې ټلیفون وکړم ما دا د چې کوم سین وکړم ما دا ما یو پیر پړاو کو خو ما وس نه کې زه دوباره غته ما سړی ته جړا ورولې هغه خبره سره داسې لیکلي دي نو اصلاحي ډیر زیات بل زوم چې سړی ځان ته متوجه کې او غزان ته کینې نو چې تا نه خو زده کړو کی حقیقت پکې وخی عمران دا سیده چې زه اکثر دا وایم چې تاسو کار کوئ او په دې کې د دې معاشرې دپاره د اصلاح څه پهلو نه وي نو زما په خیال چې نه کول یې ډېر ښه دي خندا زموږ ضرورت دی خو ډېر وروستو دا معاشره کې شعور او د پوهې یو کوشش چې چېرته یو استاد کوي یو معلم کوي نو هلته یو ښه آرټسټ هم ډېر ښه میسج کنوی کولی شي د انځرګل کریکټر دی جی انځرګل کریکټر دی خپل نوم دی سر مدثر نظر مدثر کار روزګار سے دین علاوه سے ایجوکیشن کې مجھے او جی سرکاری نوکر استاد چوکیدار جی د اړخته څنګه رااله بس مون خاصل کې چې کم دی د ډېر وخت نه ډرامو سره شوق وو د نه مخکې نشتراباد کې ما هم لږ ټایم تیر کړو ایډیټینګ باندې خپل هم کیمرمن پاتې شوم 400 کې دوه کیمرمنانو سره مو سټوډیو والا سره هغه نه پس بیا یو اسلامي سټوډیو والا ځان سره کوم هغوی سره مې وسلو 15 کاله ایډیټینګ او کیمرمني وکړه او جی د هغې نه پس بیا ماته چې کوم دی سرکاري جاب میلو شو نو بس هغې کې نښتو لګیو بیا زما یو ترور دی جمال نوم یې دی اتمانزو کې هغه یو ډرامه روانه کړه زه به نه لیونی کېږم نو پای کې ما بیا هغه د انځرګل لا کرکټر راکړی نو ما هغه ډرامه وکړه هغوی سره پای کې زموږ د سره ملاقات وشو نو بس بیا هغه دی یاره موږ له هم راشه راچکر شو نو به دوی ستا کرکټر خو ډېر مشهور دی یار مننه جی قدرمن هغې کره ته څه یاد نوم تو که که نه طارق صاحب اجازت دی زه به نه لیونی کېږم هغه اداجي کرکټر هغه چېرته داسې کې چې هلکه تا کور کې تا کور مور نه یادېږي چې لاړ شې خوراک څښاک وکړې نه مې یادېږي بس دلته ما ته تیاره میلاویږي ما ته وی یاره زما خور واده شوي مونږ پلار د کور اوښکي وو که نه نه خو خیر مزاحیه ډرامه وي مونږ پکې داسې خو چې پلار د کور اوښکي نو خور واده شي زه خور سره په جهیز کتلی یم هغه دغه وایي د خور اسقر وایي ویې لکه سرکوزیه ته ما ته ده ووایه که نه ته چې ورکوټې وې او د خور سره په جهیز کې رالې او اوس ښه غټ شوې اجامه مړه بس ته کور ته ځان نو زه ورته په جواب کې مړه نو تم عجیبه کار کې که نه هلته به زما خدمت څوک کوي ځکه چې هغه پلار مې د هغه د ځان نشي کوم زما به څوک یو نه ما ته به جواب کې خدای دې غر نه که به ستا خدمت کوي اسکو ته به د هغه کې زه مړه ته اوسګارې یو زما خدمت به کوي که زه به د هغه کوم ویلې ونې ژوې دی یو سر جی هغې کې ورته د ځان یو کرکټر کړی هغه ورته داسې کي سکرپټ علاوه وایي ساده ګله وایي و یو خبر ارته و انځرګله یو خبر ته کوم داس کې نه یو ساعت مونږ ته کتل دته وایي اوس زه خبره کې یو خبره پسې خبره بس راشي نو هغه خبره وکړو ویسې انځرګل یو خبره تا کوم نو چې سم باسې مې دا ګدویم نه چېډوې نه کیو اطلس خان چپلی کباب हाउस दुबई दरा आदम खैल गली का मशहूर जायका दुबई इंटरनेशनल सिटी में डरेवाल कबाब के जायके
पता अतलस खान कबाब इंटरनेशनल सिटी दुबई। मोबाइल नंबर 097155244267। जायका हो तो अतलस खान के कबाब जैसा, वरना न हो। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। अगर तू چې د دې نم څه پیسې راځي یاره جی بل خلکو چې کوم دی دوی سره لګیم دوی خپل لغه کوي وس کوي او کوشش کوي اول ته تر ورځې سره لګیم هغه مطلب دې سره د کیچر سره سلسله روان دي چې بالکل روان دي دا جی سر اخر کې تاسو له راځم تاسو بیا سره ویلن کردار او خپل کار روزګار سي زه جی آرمي نه ریټایر یم او بس دا د بچپن نه شوق مخکې مې ډېرو ډرامو کې کار کړی دی او بس دا سو عمران مونږ ته ووایي دا کرکټر یې راته ووایي نو ما بالکل کوم به خو په مینه ورته راغو عمران یعنی چې کومه ډراما ولیکي لا د دغې نو هغه ډېره ښکلې ډرامه خلک یې خوښوي نو بس اوس خو د نوسو دغې خو بس هغه شوق بیا دوباره رغه شو او راغو ته ډېر ښه تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم جی شاه محمد دی او د الکترونکس ریپیرینګ شاپ دی خو دا زما مرګ دی لومبی خدای ماشاءالله ډېرې خبرې وکړې زما خبرو ته ساجت نشته دی خو ستاسو ډېر شکرګزار یم ستاسو ډېره مننه په پښتنو کې واحد تاسو یې چې ستاسو کتونکي هم ډېر دي او خلکو در سره ډېره زیاته مینه هم ده نو عمران دی کاشف بی دی زمونږ دا دوه چینلې دي مونږ پې کار کوو لګیا یو نوشوره پروډکشن دی او یو سکای فلم په نوم باندې تاسو مشهور څه ډایلاګ شته د اواز خو ډېر بم دی یار سکه دا کنه عمران دا خورم خو سړی پیدا کړي چې مې اورې دی نو جاوید بابر تاسو ریسی می سره تعلق ساتي جاوید بابر کنه نو جاوید بابر سے په خوای او ډرامه کوله چې 40 سال سره نو ستا په شان आवाज او شکر تاسو نه غوي چې جانې ډېر خراب سړی دی ستا یاد ني نو ته مونږ ته سوه یار نو جی ما خو د دې نه مخکې یو ډرامه وه کلي کې هغه کامیډي وه هغې کې مې کار کړی و هغه لیکل هم یعنی آیډیا زما وه هغې کې داسې چې زما نوم پکې مذهب ګل وي نو یو سړی په لاره باندې روجې راوړي نو زه ورته یم ملکه دا روجې ما ته راکړه او ته یې لاړ شه خو د ملک صاحب د ځای کې خیرات دی اول ته به روجې وخورې نو راځي به بیا ځان سره به راومړې زه ورته یم ډېره ښه ده هغوی ته به دوام وکړي اوس د ملک صاحب دي ښځه مړی زه چې هلته لاړ شم نو زما دغه هلته کې داسې چې السلام علیکم جی دوا چې دا دی که نه ټول وایي چې واو السلام علیکم کښېنم جي په جمع به دوا وکړو چې الله والا په شړو والو جنتونو کې ځای ورکړي دوا وشي ښه ملک صاحب خفه کېږه مه خبر شوې وم چې ستاسو مور وفات شوې وه مړه زړه مخ کته پورته کوه ستا مور خو یوازې ستا مور نه وه که نه زما مور ولدم ولدې ټول ګډې مور وه یا لکه خدای دې بې خو باسه غلی شه مور نه ښځې وفات شوې خو مړه ملک صاحب ما ته خو چاوې چې مور یې وفات شوې وه خو زه مړه هغې خفه کېږه مه ستا ښځه خو ډېره ښه ښځه وه هغې خو به مونږ له تېر و ټیم راکول اختر کې به یې وړو له جامې پیژارم کول او مړه مه خفه کېږه ستا ښځه خو یوازې ستا ښځه نه وه زما مو ولدم ولدې ټول کلي ښځه وه هغه وایي هلکه دا دې څه بکواس کوي راباندې کوي پې نو هغه ډېره زیاته خلکو خوښه کړې وه بل د چینل ته مونږ ډېر کوشش کوو لګیا یو نو مونږ په سکای فلم باندې هم یو ویډیو اپلوډ کړی وه ماشاءالله ډېر ښه ریسپانس یو خو زما دا میسیج دی د کتونکو ته چې څومره هم خلک د سوشل میډیا سره دغه دي منسلک دي ستاسو په وسیلې سره دا میسیج ورکوم که هغه ټیک ټاک وي که یوټیوب وي داسې ویډیو جوړه کړئ چې د پښتنو امیج خراب نشي اورې ډېره مهرباني عمران بھائی ستاسو من او انځرګله ستا مننه واقفه ستا مننه او حاجي صاحب ستاسو هم ډېره شکریه خبرې ټیک ده ستا یو خبره مې ډېره خوښه شوه چې بغیر سکرپټ به یا خو لیونی کار کوي یا ماشومان سکرپټ په کار دی په باقاعده او د هغې نه پس چې یقینا چې یو سړی یو لیکوال او بیا یو ښه لیکوال یو ښه سکرپټ لیکي
نو بیا به دې د دغه لیک سره انصاف هم کوي او کېدای شي چې یو ډېر ښکلی او بهترین میسج د معاشرې ته لاړ هم شي. عمران ستاسو د ټیم یو جهان مننه کوم. ډېره شکریه جی، ډېره شکریه.